بسم الله الرحمن الرحیم. نن د CSS اتلسم درس وایو او په اتلسم درس کې نن موږ په سکرول بار باندې تمرکز کوو. سکرول بار چې دا تاسې پیژنئ چې سکرول بار څه شی ده. موږ سره سکرول بار چې دی یو ورټیکل دی، بل چې دا هوریزنټل دی. اوس دا د موږ سره ورټیکل سکرول بار ده. کله چې زه دا سکرول بار یو خوا بلې خوا راوړم نو د دې سره دا نور ایلیمنټ یا کنټینټ چې دي دا ښکته او پورته ورسره وړل کېږي. صحیح ده. دا کنټینټ چې دي دا څنګه کېږي، دې سره ښکته او پورته وړل کېږي. دا چې دا د موږ سره ورټیکل سکرول بار سو او که هوریزنټل سکرول بار زه کاروم، بیا دغه ځای کې هوریزنټل سکرول بار راځي. نو دغه سکرول بار باندې زه غواړم چې اوس مختلف سټایلونه اپلای کړم. د سکرول بار کې زه تغییرات راوړم. د سکرول بار زه سټایل تغییر کړم. دغه د سټایل تغییرولو لپاره موږ په CSS کې ځینې پراپرټیانې لرو. نو لومړی راځو HTML ته. صحیح ده. زه یو ډیو اخلم، یو سکرول بار رامنځته کوو او دغه ډیو کې زه لیکنه اچوم، کنټینټ اچوم. صحیح ده. مختلف کنټینټ چې څه دلته ما پیسټ کړل. نو فرض مثال دا زموږ سره چې سو یو ډیو سو او دغه ډیو چې دا زه ریفریش کوم، په دې ډیو کې ما دغه چې واچول، دا کنټینټس مې واچول. دې نه وروسته زه راځم په همدغه ډیو باندې چې کوم، سټایل کوم. دې لپاره زه یو کلاس جوړوم. کلاس ورته منتخب کړم سکرول بار ټول نه لیکم، یوازې SC لیکم. صحیح ده. نو دلته اوس په سټایل کې په دې باندې چې کوم، کوډ کوم. نو راځم SC. صحیح ده. SC دا مو انتخاب کړ او ډاډ علامه مخې ته ځکه ورته واچوله چې د موږ د کلاس لپاره څه کاروو، د کلاس لپاره ډاډ علامه لیکو. اوس زه ورته وایم چې د دې سکرول بار چې دا سکرول بار هم نه، یوازې په SC باندې هغه کوو، ځینې سټایلونه اپلای کوو. لومړی دا ورته وایم چې د دې ویت د موږ سره څومره وي. د دې ویت د موږ سره 400 پکسل وي. صحیح ده. همدغه شان هایټ ورته وایم چې دا د موږ سره 1.5 پکسل وي. صحیح ده. همدغه شان بیکګراوند ورته وایم چې لایټ کورل. صحیح ده. دغه کنټرول A سیو کوم. د دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوو، ګورو دا زموږ سره چې څه اوس ډیو څه. نو دغه ډیو زه لږ نور هم منظم کوم تر څو په دې کې چې را پیدا سي، سکرول بار را پیدا سي. د سکرول بار د را پیدا کېدو لپاره موږ د اوورفلو په نامه باندې یو پراپرټي کاروو. دا به وروسته انشاءالله ووایو. اوورفلو کې زه څه ورته ولیکم، زه ورته لیکم چې دا زموږ سره سکرول کا. صحیح ده. کنټرول A سیو کوم. د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. دا څنګه سو زموږ سره سکرول سو، سکرول بار یې سره ځان سره واخیسته. اوس دې سکرول بار چې دا دغه سکرول بار دې باندې زه غواړم چې وکړم ځینې سټایلونه اپلای کړم. صحیح ده. نو د سټایل د اپلای کېدو لپاره د سکرول بار بیا ځینې نورې پراپرټیانې دي. صحیح ده. هغه نورې پراپرټیانې راځو ځان ته موږ کوډ پې کوو. ډاټ SC خو همدغه سکرول بار دغه ډیو ساحه راواخیستل شوله. دې نه زه وروسته ورته وایم چې ډبل کالم او دغه نه وروسته ډاش ویب کیټ سکرول بار. صحیح ده. ویب کیټ سکرول بار دا د دې لپاره کارول کېږي چې په ټول سکرول بار باندې څنګه وکړه یو هغه امپلیمنټ کړه. زه ورته وایم چې د دې ویت د ما سره څومره وي. ویت د ما سره ورته وایم چې 8 پکسله وي. صحیح ده. او هایټ ورته وایم چې هایټ د ما سره څومره وي. زه ورته وایم چې دا د 14 پکسله وي. صحیح ده. دا خو بیخي ډېر سو، 15 به یې کوه. صحیح ده. 15 بیخي کم ده، خو خیر وبګورو څنګه ده. او د دې نه وروسته ورته وایم چې د دې بیکګراوند چې ده، بیکګراوند یې څنګه که یلو که. کنټرول A سیو کوئ. د دې نه وروسته راځو ریفریش کوئ. صحیح ده. ګوره دغه د سکرول بار ساحه چې ده دا څنګه سوله، دا اوس یلو شوله. صحیح ده. ویت او هایټ هم معلوم سو. صحیح ده چې ویت یې څومره سو او هایټ څومره سو. اوس که دا زه لږ ورته ډېروم، دا ویت بیخي کم ده، زه دا هم 14 ورته کوم تر څو د هایټ رقم راسي، 14 رقم راسي. صحیح ده. ګوره دغه ځای کې هایټ څومره ده، 14 ده.
نو دا چې کله هغه کړو ګوره دا او دا ویډیو څومره راغی 14 راغی. دا اوس د ټول سکرولبار مربوطه سټایل شو. دې نه وروسته بیا د ویب کیټ سکرول بار تم په نامه باندې دا کوم کوچنی هغه چې دا لکه دغه دې ځای کې اوس وګوره دغه تور نشان چې ورکوي بیا دغه په یوه ساحه کې یو خوا بلې خوا ځي. نو دغه تور چې په ساحه کې یو خوا بلې خوا ځي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته تم ویل کېږي. غواړو چې په دې باندې چې وکړو دې باندې کوډ وکړو. نو راځو دلته ورته وایو دا به زه ټول دې ځای نه کاپي کړم بیا لیکنو له مخکې خلاص یم. صحیح ده. نو د دې نه وروسته ورته وایم چې تم صحیح ده. او دا ماته څنګه که زه ورته وایم چې د دې بیکګراوند ماته ریډ که. صحیح ده. او بارډر ریډیس یې 6 پکسله که. صحیح ده. دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. نو ګوره دا تم په دغه ځای کې څنګه سو ریډ پیدا سو او دا کونجونه هم د 6 پکسله په اندازه باندې څنګه دي؟ کاږه دي. صحیح ده. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته تم ویل کېږي. همدغه شان زه غواړم چې د ټریک هغه کړم. نو سټایل د ټریک ایریا ویر د تم سلایډز کوم ځای کې دا تم چې دا هغه خوري هغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ ټریک ویل کېږي. نو دې ځای نه اوس وګورئ دغه ځای نه تر دغه ځای پورې ساحه په کوم ځای کې چې دا تم خوري یو خوا بلې خوا دې ته څه ویل کېږي؟ دې ساحې ته ټرک ویل کېږي. صحیح ده. اوس زه راځم ګوره د دغه ځای نه راخلم تر دغه کونج تر دغه ځای پورې لاندې دغه ځای کې دغه هغه څه ده سکرولبار خوري. نو دغه ساحې ته چې دا موږ سکرولبار یو خوا بلې خوا کې خورو دغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ دې ساحې ته ټرک ویل کېږي. صحیح ده. نو که دا ټرک زه غواړم چې په دې باندې کوډ وکړم. صحیح ده. نو راځم سکرولبار بیا ټرک ورته لیکم. صحیح ده. او دغه نه وروسته په دې باندې موږ کوډ کوو ورته وایو چې د دې بیکګراوند یې څنګه که ګرې که. صحیح ده. کنټرول ای سیو کوئ. دې نه وروسته راځو او دغه ریفریش کوو دې بیکګراوند څنګه راځي ګوره ګرې راځي. صحیح ده. دې بیکګراوند څنګه سو ګرې شوله. همدغه شان د سکرولبار کارنر چې دا د کونجونو ته ویل کېږي. صحیح ده. که دا کونجونه غواړو په دې باندې سټایلونه تطبیق کړو دا هم کولی شو. اوس مثلا دلته دغه کونج چې دا ګوره دا سپین پاتې دا کونجونو باندې زه غواړم چې سټایل اپلای کړم دې باندې هم موږ سټایل اپلای کولی شو. دې ته څه ویل کېږي؟ کارنر ویل کېږي. نو زه راځم دلته مغه لیکم اس سی لیکم بیا هغه نه وروسته ویب کیټ سکرولبار او دغه نه وروسته چې کارنر کې زه ورته وایم چې د دې بیکګراوند چې ده بیکګراوند یې د موږ سره بلو که. صحیح ده. او بارډر ریډیس چې ده هغه زموږ سره څومره که موږ سره 8 پکسله که. کنټرول ای سیو کوئ. د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. صحیح ده. ګورئ دا کارنر څنګه څه دا بلو سو او کارنر چې څه بارډر ریډیس یې تقریبا یعنې دایرې ته ورته شکل یې. صحیح ده. بارډر ریډیس هم پرې کې رامنځته سو. همدغه شان که غواړو دا تم په کې چې کله زه راځم ګوره دا اوس تم په عادي حالات کې د موږ سره ډېر هغه ده چې ورته وایي خپ ده. خو کله چې زه راځم ګیروم نو دا چې راځي دا یو څه تازه نشان راځي. صحیح ده. نو زه دا د چې په طریقه کولی شم د ایچ اوورد په طریقه کولی شم. صحیح ده. دې ځای نه به راسو مثلا دغه ځای کې ما اوس ریډ ورته وټاکلی ده که نه. زه راځم ورته وایم چې سکرول بار دغه نه وروسته تم دغه نه وروسته چې ایچ اوور. صحیح ده. کله چې په دې باندې ماوس راځي بیا په هغه وختو کې ماته د دې سټایل بدل که. سټایل بیا څنګه که بیکګراوند بیا په هغه حالاتو کې زموږ سره څه شی که زموږ سره براون که. صحیح ده. او له هغه سره د دې بارډر ریډیوس په دغه حالاتو کې زموږ سره لس که. صحیح ده. کله چې زه ورنږدې کېږم ماوس ورلمه نو په هغه حالاتو کې بیا رنګ هم بدلېږي بارډر ریډیوس به هم
بدلیږي. صحیح ده. نو راځم دغه ریفریش کوو. کله چې د تم ته رانږدې کېږم ګوره صحیح ده، تم ته چې رانږدې سم دا په براون هم بدلیږي او لږ یې دغه بارډر ریډیوس یې هم بدلیږي. صحیح ده. اوس که زه ورته ووایم چې نه دا براون مه کوه صحیح ده، دا موږ سره یلو که کنټرول ایچ سیو کو، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کو. صحیح ده. کله چې زه ورته رانږدې کېږم ګوره دا څنګه کېږي په یلو بدلیږي، کله ماوس پرې راوړم دا په یلو بدلیږي. نو دا د سکرول بار اړوند درس و، خو دلته یوه خبره په یاد ولرئ چې دا سکرول بار چې دا په هر ډول براوزر کې کار نه کوي. ویب کټ بیس براوزر کې دا کار کوي چې هغه براوزرونه کوم براوزرونه دي؟ کروم ده، سفری ده، ایج ده، اوپیرا ده، په دغه کې کار کوي. شاید په نورو کې هم کار وکړي خو اطمیناني نه ده، په دغو براوزرونو کې انشاءالله کار کوي. نو دغه د نن ورځې درس و د موږ د سکرول بار اړوند. خدای دوی کې چې تاسې پوه شوي یئ. د اوس لپاره ښې چارې.